زړه سره شاکر ته مې ټول نه مخکې دا خبره کوم چې ډېر وړوکی وم ما په دلبر نیوز اورېدلو دا زما ډېر ارمان چې زه الفان شیرپوري سره مېلو شم د دلبر کې وحید افتاب صاحب دودي دې سره زه مېلو شوم یو او دا زما دونه سوچ نو چې زه به راځم دلبر کې به ته پروګرام کوم جي او دا ډېر غټ دا زما په ډېر د فخر خبره ده چې زه نن په دلبر کې پروګرام کوم او د هغه ټایم کې شعرونه ډېر تاسو خوښول د اسرار تل صاحب شاعر صاحب ما د ریډونه یو لکه ریډونه ما ریکارډینګ وکړو لکه لس منټه باندې نظم اته منټه یو نظم بیا ما کاپی کې لیکلو د دریم او څلورم کلاس ما څه دوه درې رجسټر پرتی دا کوم شعرونه د نور شاعرانو دا چې کله په اووم کلاس کې شوم بیا اووم اتم کې شوم بیا ما خپل شعرونه سٹارټ لاین اوس ورته دیګه مې ورسم کې مجي زبردست ماشاءالله ماشاءالله سمی داسې ده چې تاسو د اسرار تل صاحب خبره وکړه بیا هم سره د شایست صاحب خبره وکړه بیا هم دا ووایي چېرې زه د یو شعر ځان سره لیکم خوښوم یقینا په کار هم ده چې موږ په خپله پښتنه ژبه باندې ویاړ وکړو ونیازو او خوښ یې کړو تعلیم سره سره دغه شاعري جاري ساتل یا ته چې څومره خوږه شاعري کوې زه ګورم زما بیا هغه یو شعر به رایاد کړمه چې بغیر له تا نه ګوله داسې وي لکه ماتم زه ګورم زه هر مازدیګر یې محسوسوم نو زه ستاسو شعرونه ګورم یقینا چې هغه په دې کم عمرۍ کې ډېر زیات خواږه دي تعلیم خو نه متاثره کېږي درنه په دغه خلو ځلو کې یا په دغه شعر لیکلو کې شاکر ته زه خو خبرو کوم الان کې زموږ په کلي کې ډېر خانان غټ خلک دي که نه او د دنیا خلک دي نو کله چې ما دا شعرونه شروع کړل پروګرامونه ما شروع کړل هغې ما ته د کلي خانان چې کوم دي د کلي خانان شو مشران شو ما دومره سپورټ راکړو چې ما د میک هم واغېستو لنګسټین هم باندې واغېستو او دومره پورې راته وویل چې ستا موټر پکار وي ستاسو پکار وي زموږ د کسه وایي ځي به هر ځای پورې لکه دومره پورې ما د میډیا او د شاعرانو دغه کم کنه متاثره شوم سبق سره مې سره شوق پیدا شولو او نور خلکو سره مې ډېر شوق پیدا شو جي زبردست یقینا چې د کومو خلکو شاته ډاډ وي د کومو خلکو شاته حوصله وي نو هغوی په مخ کې ځي هغوی خپل مرام ته رسي او دا زموږ لپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې زموږ د داسې خلکو سپورټ کېږي د هغوی شاته پشتي مضبوطه وي چې هغه د پښتو ادب خدمت کوي د پښتو ژبې خدمت کوي نو یقینا دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده کومې هلې ځلې چې تاسو کوئ او خلکو پسې ګرځئ او هغوی معرفي کوئ هغوی سره مرکې کوئ د شاعرۍ باوجود او هغه په خپل پیجونو یا په خپل نټ ته لارې خوروئ څوک په کور وي څوک په بهر وي نو دغه ستړی وخت اجازت درکوي چې دومره خلکو ته ورسئ او داسې خلک ځان سره راکېنوئ او داسې خلک معرفي کړئ د کور د طرفه د باندې داسې پابندي یا داسې څه مسلې خو نشته شاکر ته به دا د شوق خبره ده الان کې زه سبق هم یم سبق سره خپل کار روزګار هم کوم تجاري کار هم کوم یم خو زما دا کوشش چې کوم شاعران د کیمرې نه پټ دي او هغوی پسې زه وګرځم یم هغې نه زه مناسب وکړم الان کې ما ته د ملګري وي ته منیر ډول نه ضمیر ډول نه دی زه ورته په جواب کې یم هغوی خو هسې اوتي دي خیال لرې که نه هغوی اوتي دي کوم چې دا پاتې شاعران دي لکه میډیا نه وروسته دي لیدلي هم دي که نه دي زه هغه روچت کړم نو دا زما لپاره ډېره خوشحالي خبره چې لاړ شم مرکه وکړم یو او د خپل چینل نه شیر کړم خلک بیا لکه کمنټ وکړي مونږ حوصله افزایي وکړي ډاډ راکړي زه ډېر خوشحاله شم په هغې باندې جي ډېره ښکلې خبره دې وکړه بلکې د ځانه دې ډېره مشره خبره وکړه چې مونږ بعضې خلک داسې وایي چېرې د فلاني کس ریډیو دلبر سټوډیو ته راغی دی خو هسې هم دنیا پېژني نو کله ته په ځای یو داسې کس راشي چې هغه ورک وي یا یې څوک نه پېژني نو یقینا دا ډېره دې خبره کې وزن شته دغه خلک خو خلک هسې هم پېژني یقینا تاسو یقین وکړئ داسې خلک په پټ پراته دي چې د هغوی شعر بالکل په زړه کې لارې جوړوي خو زمونږ نه پټ دي یا خو مونږ د دې د وجې نه راولو څه کمی مونږ کې هم شته مونږ هم دا وایو چېرې داسې یو ستر شخصیت دی مونږ راولو چې هغه سره زمونږ هغه کوم پروګرام دی هغه هم ورسره ښه شي خو زه بالکل د دې قایل نه یم هغه خلک را مخکې کړه چې هغه بالکل د میډیا نه پټ وي د هغوی اواز چاته نه رسېدلی د هغوی شاعري چاته نه رسېدلی نو یقینا دغه ډېر ښکلی سوچ دی الله دې راته لاره راځم به د خپل ګران کشر امیر قرار طرف ته چې هغوی هم د یو اندازې مطابق ما ته خو یو ورځ ویلي چې یاره څه د 300 نه زیاتې مرکې هغوی شاعرانو سره کړي دي او دغه سلسله بالکل ولاړه نه ده دغه جاري ده دغه په مخ کې تلو طرف ته ډېر قدمونه اخیستي دي بلکې ورلنډ دي خپل کامیابۍ طرف ته نو امیر قرار نه به هم دغه تپوس کومه چې قراره بل ورځ دی راغلی و
زمونږ کلي ته هم راغلی و، بیا زمونږ نه بعد ډېرو ملګرو له ته نو ما ورته دا خبره وکړه چې زه خفه هم شم او خوشحاله هم شم. خفه په دې شم چې د اتوار دغه یو ورځ یې غم ته شاعرانو له ورکړي او ګرځي، او خوشحاله په دې شم چې داسې څوک په اشنغر کې شته چې هغه د پښتو ژبې خدمت وکړي، د پښتو ژبې له لاس ورکړي، پټ شاعران را مخکې کړي. نو امیر ته هم د دغې ډېرو مرحلو نه وتې، د دغې ستونزو نه وتې، په کوم خیال باندې د پښتو دغه خدمت کې، او بیا زما د اندازې مطابق تاسو سره خپل نوکري هم جاري ساتئ. نو څنګه چې مو وویل چې یاره وخت خو به اجازت نه درکوي، خو بیا هم څنګه چې سمي وي نو ستاسو شوق دی او که نه څه ګڼئ چې یاره زموږ دا پښتو ژبه لکه د نورو ژبو په شان وروستو خدای مکه پاتې نه شي. بالکل شاهکار صاحب، تاسو ډېره ښه خبره وکړله او یقینا چې زه هم ډېر زیات خوشحاله شوم چې مطلب الله تعالی دونه په کم عمر کې لګیا دی موږ نه دا خدمت اخلي. او بل کله چې موږ تاسو سره کینو ستاسو مطلب کوم چې زموږ د ایج د دې وخت کې موږ ستاسو دا خبرې وورو چې یاره موږ مطلب ټي وي تللو لپاره موږ څومره کوششونه کول، یا مطلب موږ به 150 کسان لاړو بیا هغې کې نمبر هم رانغی همداسې به راللو. نو الحمدلله موږ سره خو سوشل میډیا ده مطلب موږ ته لار اسانه کړې ده. نو زمونږ کوشش هم دغه کوي چې یاره کم هغه خلک چې په زړه یې ارماني چې مطلب ما د خلک وپېژني، ستاسو خبره چې مطلب داسې خلک شته چې د هغې شعر اورېدل چې کوم دی بالکل زړه کې لار کوي، هغه دا چې د کیمرې شاته دي. نو بس زما خو شوق خو ته داسې وایو چونکې اشنغر دی او د اشنغر خوره د زرخیزه جي، نو خپله مې تعلق د اشنغر سره دی، نو چې داسې ښه شاعران او دومره ښه نومونه د اشنغر پاتې شوي دي، نو په دغه کوشش جیرو وتم چې کومه د مورنۍ ژبه ده زمونږ او سوشل میډیا تیزی سره لګیا نه مطلب تاسو څنګه ذکر وکړو چې یاره د ژبه موږ نه پاتې کېږي په دې سوچ روته نه بالکل جی همدغه سوچ دی ځکه چې کوم موږ ینګسټر د هلکان ګورو نو تقریبا چې هغې د پښتو ژبې نه ډېر شاته روان دي او چې زموږ کوشش دا دی چې یاره هغې مطلب دغه زموږ پروګرامونه ګوري، که سوشل میډیا هم کوي خو دغه سوشل میډیا په ترو باندې زموږ پروګرامونه ګوري او دغه سره مطلب د هغې د شعر سره شوق پیدا شي، هغې د اشنغر سره شوق پیدا شي، د هغې د پښتو ادب سره شوق پیدا شي، نو په دغه سورجي لګیا یو. ډېر زبردست څنګه چې